سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند بوی. څنګه کولی شو $3 بالکل فری وړیا یا هم په ډېر کم مصرف سره وګټو؟ ویډیو تر پای وګورئ. ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ چینل سبسکرایب ویډیو لایک کړئ. نو تاسو به خپل بیټیو NX صرافۍ راوازه کړئ. دلته به د ټوکن سپلش په برخه کلیک کړئ. ډېر وخت بعد د کې یو بل کمپاین راغلی چې موږ کولی شو دا ډېر په اسانه او په ساده ډول جوین کړو او له دې څخه څنګه د $3 په اسانۍ او راحتۍ سره ترلاسه کړو. نو په دې برخه به کلیک کړو. نو دلته اوس په تمه کېږو تر څو دا صفحه موږ ته راوازه شي. دا د صفحه راوازه شوله. نو دلته به اوس دوستانو تاسو ته یو کمپاین راوازه شي. په دې برخه کې د کارت کوین ایر ډراپ کمپاین تاسو ته راځي چې موږ کولی شو هغه ساده او راحته جوین کړو او $3 یې ترلاسه کړو. نو دغه کمپاین د دوستانو چې څنګه ګورئ ټوټل پرایس پولې 15,000 څومره ډالر ده. 1212 کسانو ګډون کړی او 20 ساعته ټایم یې پاتې تر څو تاسو ته جوین کړئ. دلته به په کمپلیټ نو تاسو کلیک واخلئ او چې کله چې مو په دې کلیک واخیسته دوستانو دلته به لاندې لومړی تاسو ته د لوګین آپشن دا به لوګین کړئ. دا لومړی ټیک به ولګي. اوس دا صرف یو شرط لري، یو ټاسک لري. ټاسک دا ده چې تاسو باید 6,000 کوین خپل اکاونټ ته ډیپوزیټ کړئ. تاسو ته 300 کټ چې دا ریوارډ درکوي چې 300 کټ کېږي $3 دوستانو. نو تاسو به څه کوئ، دلته به لومړی په دې کمپلیټ نو کلیک کوئ. چې په دې مو کلیک کړو نو دلته اوس د دې هغه سپاټ بازار موږ ته راوځيږي. نو کولی شئ د دې کوین قیمت هم وګورئ چې دغه فعلنی قیمت د ښه. اوس به څه کوو چې کله مو کمپاین جوین کړئ یا لوګین مو کړو دلته به د اسیسټ په آپشن باندې کلیک واخلو. دلته به په ډیپوزیټ باندې تاسو کلیک واخلئ. دلته ډیپوزیټ کریپټو به ووهئ دوستانو. چې کله مو دا ووهلو نو دلته به کټ ورته سرچ کړئ. صحیح ده، دغه کټ ده. نو دغلته تاسو ته یو ادرس راځي، دا به کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړئ اوس به لاړ شئ خپل بایننس صرافي ته. بایننس تاسې راغلی ملګرو، دلته به ورته کټ USDT ته سرچ کړئ او دغلته به کټ کوین واخلئ. څونه به واخلئ؟ 6,000 دانې هغې ویلي چې بیا تاسو اکاونټ ته ولېږئ. نو تاسو یو څه اضافه واخلئ، مثال 6,050 دانې شاوخوا واخلئ. 6,050 دانې به واخلئ. خوښه مو که په یو وار اخلئ یا کولی شئ 3,000 یو ځل واخلئ، 3,000 بیا هر ډول ستاسو خوښئ. ما خپل هم 3,000 یو ځل ولېږل، 3,000 بیا 6,000 مې پوره کړه. چې کله مو دلته مقدار ولیکه بای کارډ به ووایي، دا به درته واخیستل شي. دلته به بیرته په برخه کلیک کوئ، سینډ به ووایي. سینډ چې مو ووهله دوم آپشن ویډرا کریپټو به ووایي. دلته اوس هم دا کټ ورته انتخاب کړئ. دلته اوس هغه ادرس چې مو راواخیسته به پیسټ کړئ. دلته به نیټورک ورته کټانه انتخاب کړئ. دلته به مقدار ماکس کړئ، ویډرا به ووایي او خپل ویریفیکیشن به ترسره کړئ. نو څنګه به شي ستاسو ویډرا به له دې ځای نه لاړه شي او دې اکاونټ ته به راشي. څومره ټایم نیسي دې ته راشي؟ شاوخوا دوستانو 2 دقیقې ټایم نیسي چې ستاسو کوین دې صرافي ته راشي. چې کله راسول بیرته به تاسو د ټریډ په برخه کلیک واخلئ. دا کټ به دلته سرچ کوئ. کوشش وکوئ په لیمټ یې سرچ کوئ، خرڅ کوئ. ښه ده، په لیمټ داسې ده دوستانو چې لږ ټایم نیسي خو تاسو ته په ښه ریټ کې خرڅېږي او په مارکیټ یې هم خرڅوئ یا د تاسو خپله خوښه ده. نو چې کله تاسو 6,000 کټ دې ته راولېږل نو دلته به نور ستاسو دا پروسه څنګه دوستانو تکمیل شي. نو ما خپله هم په همدې ډول مخ ته لاړم او پروسه مې تکمیل کړه. زه که راشم تاسو ته هسټري در وښیم. نو په دې ډول دا ګورئ ما څنګه وکړو. 6,000 مې دلته ډیپوزیټ وکړو چې څنګه ګورئ 100% دا دایره ماته پوره شوله. نو ګورئ کمپلیټ شوی دا ټاسک او دلته ماته لیکلي دي څه چې ستاسو ریوارډ 300 ټوکن ده. نو دا ممکناً تر سبا پورې کم شي یا ممکناً کم نشي. که چیرته کم شي څنګه کولی شو بیرته زیات کړو. نو تاسو چې څومره ډیپوزیټ ډیر کوئ هغومره دا بیرته پوره کېږي. خو مکس ریوارډ 300 ټوکن ده. نو دغه د دې طریقه او جایزه کله راځي کله چې دا کمپاین خلاص وي 3 تر 5 ورځو پورې ټایم نیسي چې دا تاسو ته راشي. او دغه لاندې هم یو بل ټاسک ده، دا بیا د ټریډ لپاره ده. که څوک سپاټ ټریډ په کټ کوي خو دې کې دومره ګټه زیاتره وخت نه وي. دغه لومړنی صرف تکمیل کوي او $3 په هر موبایل هر اکاونټ کې ترلاسه کولی شئ. نو دغه طریقه ویله د خوښې وړ مو